كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ ستاسو خبره شروع وه د توحید د درسونو په باره کې. پرونه مې اجمال درې درسونه ویلې چې دا باس پکې کېږي او دا پکې کېږي او دا خبره مو ذکر کړه چې د عقیدې اساسي او بنیادي سبب چې دی هغه تقوا ده، هغه توحید دی. توحید چې کله به سړي کې نو عمل به قبلېږي او هو محسن. ابن کثیر دا معنا کړی ده. توحید وسویل شي په لغت کې سره او په اصطلاح کې. لغت کې دا چې غیر مصدر ده، وحد يوحد، باب التفعيلنا او شرع کې دی ویل شي افراد الله تعالی بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. یو سړی دی په تور مثال هغه د شي وایي چې رب العالمین یوازې الله عز وجل دی، بل هیڅ وسره نشته. دا څومره افعال د بندگانو شي د یوازې د رب العالمین پورې خاص دي، بل هیڅ وسره به شریک نشته. څومره نمونه چې په قرآن او سنت کې ذکر کړی شوی د رب العالمین لپاره موږ به منو کوم چې داغه د شان سره مناسب، نه پکې تفویض کو، نه پکې تجسیم کو، نه پکې تعویل کو، نه پکې تعطیل کو. دې ته ویل کېږي توحید. د توحید په ډېر اقسام دي چې شیخ عبدالسلام رحمه الله په خپل تشریح الاذهان کې ذکر کړی دي. حتی تر دې پورې ابن قیم په قصیده کې لیکي توحید ایجابي، توحید سلبي، توحید فی الاقوال، توحید فی الافعال. د هغې سره سره متعدد اقسام نور هم ذکر کړي دي. خو غټ تقسیم د توحید چې د اهل علم یو درې قسمه کړی دی: توحید د ربوبیت، توحید د الوهیت او توحید د اسماء او صفات. توحید د ربوبیت څه معنی؟ اهل علم فرمایي توحید د ربوبیت دې ته ویل کېږي چې یو سړی رب العالمین اکی واجب وګڼي په دې خبره کې چې دا څومره مخلوقات دي دا ټول فقط او فقط الله عز وجل پیدا کړي دي، بل چاله دا عرش نیولې در پر شپ وي. دغه شان حکومت د رب العالمین په دې کې معنی د بل چا بنه معنی. باران کوي نه کوي، یخني راولي نه راولي، ګرمي راولي نه راولي. تدبیر دې کې چې د کوم شي لپاره کوم د خیر فیصله ده، د نمو فیصله ده، ترقی فیصله ده، یوازې رب العالمین کړي بل چا نه. یاد شي وایا افراد الله تعالی بافعاله، الله عز وجل په خپل افعال کې واضح کول. به تور مثال د مخلوق پیدا کول، مخلوق له رزق ورکول، دغه شان بچا د مرګ فیصله کول، بچا باندې د ژوند فیصله کول، باران را وروله، بوټي راټکول وغیرہ. دې ته ویږي توحید ربوبیت. دا پیژندل پکار دی چې انسان کله دا او پیژني اول قسم توحید په دې کې راغلی. دلیل په دار قرآن کې الله عز وجل فرمایي چې الا له الخلق، خبردار د دې په اختیار کې دغه ټول مخلوق او دا پیدا کول، والامر امر په دې کې رب العالمین چلیږي. ابن کثیر دې انت خبره ذکر کړې ده چې کله یو سړی دا و چې دا پیدایش یو څوک یو په دې کې به امر د بل چا شي کې لګړ خلک وي. شمس تبریز د انوار راکته کړو، شیخ عبدالقادر جنید دا بنده به ډېر استری ده وې دا سړی اصل کې په قران کریم کافر ده. او دې ځکه الامر به خلق من عطف کې معطوف جدا د معطوف علیهنا. ابن کثیر ابن قیم رحمه الله دی بل مثلا دا تیر وسره غدا چې قران کریم ګوره مخلوق نه دی. کوم انسانان چې تقسیم د کلام کې دوه اقسام ولا چې دی ویل شي نفسي او دی ویل شي لفظي، هغه بدعي دي. ام دغه قران چې د اسمن مخې خو درې شوی د رب العالمین خبره ده. بل ذکر رب العالمین به فرمایي چې ولله ملک السماوات والارض، خاص د الله به اختیار کې حکومت د اسمانونو د قشان د اسمه کې خلقن بالقن عبیدن خازن درې وړه باندې غانې کړې دي. السماوات جمع ول د ټول اسمانونو پیدا ده، یا الارض پرې چې مفرد جنسي معنا مراد ده، یا په دې اسمه کې اوسېدل یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دې تشهید په دې طریقه باندې چې چانه ول به اسمه کړه اعلان وکړه وتقیو په دې غاړه کې ورواچي شو سي تراکا. کله کله دلیل ائتلافیم ذکر کی قرآن کې الله عز وجل فرمایي چې قل اے پیغمبر اوایا من څوک ته هغه څوک چې تاسو رزق ورکړي د اسمان او د ځمکې نه بره باران لاندې شینکی راټوکوله، او څوک ته هغه چې هغه تاسو له اختیار لري خبرې ولري چې قوي سامع برابر کې قوي باسره برابر کې. ومن يخرج الحي من الميت، څوک ژوند یې او باسي د مړي نه او باسي د مړي د ژوند دینه، عالم د جاهل نه، جاهل د عالم نه، اګې د چرګ نه بچي د اګې نه، تیغ د دانې نه او دانه د تیغ نه، مسلمان د کافر نه او کافر د مسلمان نه. جامع آیت. ومن يدبر الامر، او څوک تدبیر د کارونو کوي دا ټول به وشي د الله نو. فقل ورته افلا تتقون، تاسو ولې الله نه یې راوکړي. دیم قسم توحید الالوهیت ته چې هغه ته ویل کېږي توحید فی العباده، توحید العباده. دا څه ته ویل کېږي؟ اهل علم فرمایي افراد الله عز وجل بافعال العباده، څومره افعال د بندگانو چې دي هغه ټول رب العالمین پورې خاص دي. اکی واځي مونږ چې کوي بس دله به کوي، روزه چې نشي دله به نشي، حج کوي دله به کوي، توکل چې کوي په دمانه نظر چې کوي دله پاره کوا، یریګه دنه یریګه امید ساته دنه محبت چې ساته ده سره.
منځ ورسره برش رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې معلومیږي چې کله یو تاسو بچی دی وو کله په عمر باندې شي امر د مانځه د لس کله په عمر باندې شي به وو چې منځ نه کوي او چې کله بالغ شوی کوي نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا چې زندان کې واچوي او د امام شافعی او مالک مسلک دا چې حد په جاری کوي امام احمد سے جمهور علما او جمهور مسلک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د کافر او د مؤمن مابین کې دا فرق شته په مانځه باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم له بچکله پریشانی راځي مانځه په طرف باندې بشو شو هغه طرف باندې به قص کو صلات په ډیرو باندې باندې راځي لیکن په اقامت الصلات کې څو خبرې ځان سره ضروري ساتي یو دا چې د موږ وکړو همیشه وخت د مانځه په پیژنو موږ به مؤمنانو باندې کې راځي کوو موږ کې به خشوع وي موږ کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی دی خشوع به زیات حرکتونه به کوم کوا اقوا دی خو به ګورم التفات څلور قسم التفات دی یو دا منسینه اړول پرې موږ برباد دی او بل دا څه اړول په دې باندې موږ برباد دي بل دستور په دې کونچنو کې قتل نو عبد الله ابن عباس وروي شي ابلیس لپاره د پر خپل مانځ کې ځان له برخه برابر کړه او بل زړه توجود چې هغه د کوي خلکو د الله رب العزت په بل تر باندې بیانوي شي حتی د دې پوری د معاذ بن جبل نه دا خبره نقل دی چې کله وسړي منځ کې دغه طرف 75 سړي او چې فلا صلاتن لا منځ ونشو به زه حرکتونه چې کوي به فرمای دا خشوع ختمه ده سید ابن جبیر فرمایي سلوي کله یو مسکه کی طرف طرف سړی په جندل نه دی د چت عمر را پرو ته خلک وتښتیدل او عالم منځ کې څه خبره وي دا زپ منځ باندې شروع کړي وا په پوهه نشو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری درې مرمه په دې شینه کې لګي لیکن منځ نشي جاری ساتي سفیان ثوری فرمایي چې کوم منځ سړی کې پای کې خوشونی تبتل برباد دی حسن بصری فرمایي په دې ور باندې جهنم له ورشي خوشو په دې راځي د منځ الفاظ به صحیح کې دغه معنا به صحیح کې د مون باخره منځ وګړي دغه سلف تاریخ به کې وګوري قرآن باندې څنګه اواز کې وای سترې له باندې دې ودرېږي د ګوتره به حرکت ورکې تقریبا په دې کې 19 روایت د تجرید لبارک مولا قاری لیکلي دي یو باندې سندن کلام دی خو لیکن اتلس بالکل صحیح روایت دي هغه ایتونه او حدیث کله شي د خشوع بارک راغلي د اخرت سوچ د مونږ اهمیت اعظم بارک دا سوچ کو چې ورځ قیامت اعلان کیږي دا د سبب بارک دا چې رب العالمین التم پاک او د سب چې ګوله ودرې د پرځ قیامت به شروع شي سپونه اتیا سپونه زموږ د امت اسلام خله به ودرېږي فاتحه په دې کې کیفیت وایي چې استاد الله ما بین کې شریک ده فرض ده به اعوذ بالله په اول کې وایي چې د ابلیس الله ما وساته بسم الله به وایي په دې کې تبرک د الله په نوم حاصل کی قران کریم له تدبر سره لکه دا مسجد د عبد الله ابن عباس ته د علي ابن ابي طالب دی د حسن بصري د ابن قیم دی رکوع سجده کې څومره عجیب حالات دي منهاج القاصدین او مغنی کې لیکلي دي چې حالات د تواضع تحیت کې بيد رب العالمین لوی رسول الله صلی الله علیه وسلم درود او اخر کې به کلمه شهادت او دعاګانې اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات الدعاء من الكتاب والسنه د امام قحطاني ته به ګوره وغټول ته پټ کړ او الصيام روزه محمد رسول الله فرمایي چې دا قران او روزه د انسان لپاره سفارشم کوي یو روایت کې دا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و د نور اعمال بارک حدیث قدسی ده بدل الله عز وجل ورکی د ملائکه په سره دې اجزي به یو معنا دا چې زی بدل شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي زه په خپل بدل ورکوم حج په لغت کې ویل شي قصد په اصطلاح کې قصد کول د افعال امکنه مخصوصه ولا اوقات مخصوصه په افعال مخصوصه او توکل تفیض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره توکل دې ته نشي ویل چې اسباب مې استعمال او محمد رسول الله دغه اوس په خپل استعمال کړي او صاحب له ویل چې وکړه وتاړو به لارشه وأطلب البيوت من أبوابها ثمنا واطلب الأرزاق بأسبابها نظر يرى شيء واسد رب العالمين ابن حجر اسقلاني فتح الباري کې لیکلي چې کله بشری باندې یې غالب وي به راغله پر اساسي بنیادی خبردار شي ذکر دي لا اله الا الله امید به رب العالمین نساتي محبت بر غسر ساتي ورسره ان شاء الله محبت بارے خبرې مو د الله محبت په قران باندې راځي د الله محبت په منځ باندې راځي د الله محبت په ذکر باندې راځي د الله محبت د الله په نومونو راځي د الله محبت په دې راځي د خپل د الله قران یو قیدو باندې وتاړه د الله محبت په دې راځي الله له وخت ورکا لکه ادب مفرد کې راغلي دي د الله محبت په دې باندې راځي د الله د اولیاء سره کینا د الله محبت په دې راځي د رسول الله تابعداري وکا د الله محبت په دې راځي د الله لپاره خلق سره دوستانه او دښمنی کوا د الله محبت په دې باندې راځي قران د غمګین आवाज باندې وایي د الله محبت په دې باندې راځي چې انسان د خپل نظر په قران کې بند د الله محبت په دې باندې راځي اهل الملک دي چې هغه کارونه وکړه مخکې ته يحب راغلي دي
د الله محبت په دې باندې چې کله انسان سب بدی وکي د الله محبت په دې باندې چې انسان کله تهجد وکي د الله محبت په دې باندې چې د امانت ته حاضر ساتي د الله محبت په دې چې د وعده پابندي وکي د الله محبت په دې باندې چې درواغ نه ځان وساته نو توحید الالوهیت دې ته ویل کېږي افراد الله تعالی بافعال العباده د بندگانو څومره افعال دي کاغه منځ دي کاغه روزه ده کاغه حج دي کاغه توکل دي کاغه نظر دي کاغه یره ده کاغه امید دي کاغه محبت دي وغيرها سره دا ټول رب العالمین پورې خاص دلیل پیسره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون معنی دې پیدا کړی جنات او انسانان مگر دې لپاره چې مکلف کړي بخبل بنده جنې مقدم کې ځکه اول پیدا شوی ده درې قسم مخلوقات یو شیطانان دي او غیب لار ابلیس دی یو جنات دي او غیب لار ابو الجان دی یو انسانان دي بلاد ادم علیه السلام آیات باندې به سوال دی دلته ویل چې معنی دي پیدا کړی پیران انسانان مگر د بندګۍ لپاره بل ځکه جهنم لپاره پیدا کړی دي جواب دا دی چې جهنم کې انت الف لام مهدی دی مراد هغه معلوم پیران او انسانان یا یو ځکه غایت تشهید او بل ځکه تکوینی سوال به پیدا راځي کله دا پیران جهنم لار چې هم د اور نه پیدا دي د اور نه پیدا دي اور په اور باندې څه زول کوي خطیب شربینی لیکي الله عز وجل به دا بدلونه د انسانان غوندي کی یا لکه څنګه چې ابن قیم فرمایي موږ د الله سم د خبر نه پیدا استاد د مخې مشلق کیو باز څنګه درک کوي به سوال لري په آیات باندې دلته ویل چې ما جنات او انسانان نه پیدا کړی مګر د خپل عبادت لپاره دې خلکو دغه بندګي ونه کړه مفسرین لیکي لو اکلفهم بالعباده عبادت عامه او خاصه بل ځکه چې وعبد الله بندګي د الله وکي ولا تشركوا به شيئا هیڅ رب العالمین سره په هیڅ شي شریک جوړ نه کوي بل ځکه چې ما ارسلنا موږ د لګلې من قبل کستان وړاندې هیڅ رسول الا موږ ورته وحی کړی د دې خبره چې لا اله الا انا نشته حقدار د بندګۍ سوا زمانہ او فعبدون سما بندګي وکړي دریم قسم چې توحید فی الاسماء والصفات توحید فی الاسماء والصفات څه ته ویل کیږي کوم صفاتونه چې الله عز وجل ځان له منسوب کړي دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمال صفاتونه د جلال صفاتونه موږ به منو تشبیه به نو ورکو تمثيل به نو کو تحریف به نو کو تعطیل به نو کو قران کې الله فرمایي چې ليس كمثله شيء او بل ځکه فرمایي چې فلا تضرب لله الامثال او بل ځکه فرمایي چې ولم يكن له كفوا احد او شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي الكلام في صفات كالكلام في الذات قران کې الله فرمایي ليس كمثله شيء هیڅ شی هغه باندې نشته انت کاف معنا د مثل له څوک دا ليس مثله څوک دا کاف زائد دی څوک دا معنا د عین دی علامه تفتزانی وایي چې کاپ معنا د مثل کا پرس کې اصول د الله مثل چې د مثل ختم شو دام ختم شو واځ الله فاتره خو به وایي چې هو السميع البصير الله ګور اوریدل کړي ولله الاسماء الحسنى د الله کل نمونه دي کل ولدي مسمى سره برابر دي شرعي دي شریک نشتا او فتحه الله یاد کې به په دې باندې پرې دې هغه انسانان چې الحاد کې په اسماء دغه په نمونه کې ورسره ان شاء الله د الحاد مسله راشي زړه چې دوی له سزا ورکړي چې ما د هغه څه کانو عملونه چې کوم عمل کړي دي کې څو خبره ځان سره یاد ساتئ د توحید د درې اقسام شغه توحید په ربوبیت ته په الوهیت ته په الاسماء او صفات دی وسره لازم دي یو بل نه جدا کیږي نه که انسان چرته بده یو نه باندې راتګو کې پابل باندې راتګونه کې دا موحد نه دی او دویم خبره د آیات ساتي هغه کافرانو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جګړه کړې و او اقرار په دې خبره باندې کوو چې رب العالمین رب دی مالک دی خالق دی مدبر دی احیاء کړی دی اماتت کړی دی باران راوري خو لیکن الله عز وجل د دغه عقیده د وجنه دو په اسلام کې را داخل نکړ دلیل پیدا دی قل ورته وایا من څوک ته هغه څوک چې تاسو رزق درکې د برن اولان دی او څوک ته هغه څوک چې مالک دی د سمع او د ابصار و من يخرج الحي سوق نو باسي د مړ د ژوندونه او ژوندې دي مړنه څوک تدبیر د کارونه کې دی بوې چې الله ورته وایي چې فلا تتقون دمر نه یریږي وجدا د دوه قسم توحید نه منو دیو منو او دریم توحید الوهیت دا موضوع د دعوت د ټول رسولان دي ان شاء الله کله به دا خبره ذکر کوو څلور 50 حکمتونه دي د انبیاء علیهم السلام په دعوت کې ځکه دا د اساس دی چې ټول اعمال په دې توحید د الوهیت باندې بنا دي چې د بندگانو څومره افعال کوم مونږ د روزه دا که جهاد دا که نظر دا که بل فقط رب العالمین پورې خاص دي کله چې انسان لا دا حاصل نشي دې ضد ورته حاصلېږي چې هغه شرک دی دې وجنه د رسولانو او د قوم په مابین کې جګړه چوا هغه په دغه توحید په الوهیت کې و الله رب عزت موږ تاسو یقیني موحدین جوړ کی سبا ان شاء الله کې چې د ژوند باقی د توحید اهمیت او د هغه په ذکر کوو بالله التوفیق